د هېواد په شمال کې د تېرې شپې زلزلې له امله تر دا مهاله لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي زلزله ډېره زوروره وه او په دې ولایت کې لږ تر لږه 4 تنه مړه کړي او تر 15 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په سمنګان ولایت کې بیا 15 تنه مړه شوي او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. په کندوز کې هم زلزلې زیان اړولی خو تر اوسه پکې د مرجو بلې شمېر نه دی معلوم. د مرجو بلې په اړه بېلابېلې شمېرې ورکول کېږي. کره شمېر لا نه دی معلوم او حکومت هم لا په دې اړه تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپاره کړي، خو ویلي دي چې سیمې ته یې ژغورونکي ډلې استولي او وروستي معلومات به شریک کړي. دا زلزله تېره شپه شاوخوا 1 بجه شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 4.3 درجې و او مرکز یې د افغانستان شمال کې مزار شریف ته څیرمه په خولم کې و. د زلزلې سطحه له ځمکې څخه 10 کیلومتره ژوره یاده شوې ده. تر دې مهاله دا د مرجو بلې کره شمېر نه دی او ښایي تغییر ومومي.